د هلمند والي په مشرۍ دوې غونډې جوړې سوې. په دغه غونډه کې د مرستیال والي الحاج مولوي رحیم الله محمود د اقتصاد ریاست مسؤلینو، د بېلابېلو سکتوري ادارو رئیسانو، استازو او د مرستندویه مؤسساتو استازو ګډون درلود. د غونډې اجنډا ته په کتو بېلابېل مهم موضوعات تر بحث لاندې ونیول سول. د مهاجرینو ښارګوټي کې د ځمکې د نمرو د ویش بهیر، د بهرم چې له لارې د راستنېدونکو مهاجرینو وضعیت او د هغوی د ستونزو د حل لارې، د لښکرګاه فاطمه بیات، ملکه ثریا او نورو روغتونونو لپاره د تمویل کوونکو بنسټونو موندنه او همدارنګه د روغتیا، پوهنې، بیارغونې، اوبو او انرژي اړوند ستونزې په تفصیل سره وارزول سوې. سربیره پر دې د ولسوالۍ د اوسېدونکو د عامه ستونزو او اړینو خدماتو د نشتوالي په اړه هم خبرې وسوې او د یادو ټولو موضوعاتو د حل لپاره لازمي پریکړې او تصامیم ونیول سول. د هلمند ولایت مقام وایان مولوي محمد قاسم ریاض وایي د هلمند والي غونډې ته د راغلو ټولو مسؤلینو او استازو هرکلی وکړ او د بغني، باغران او نوامیش ولسوالۍ ته د خپل وروستي سفر په اړه معلومات شریک کړل. نوموړي د یادو سیمو د خلکو ستونزې او اړتیاوې بیان کړې او له اړوندو ادارو او مؤسساتو څخه یې وغوښتل چې د دغو ستونزو د حل لپاره جدي او عملي ګامونه واخلي. په پای کې ټینګار وسو چې د ولایت د پرمختګ، د عامه خدماتو د ښه کېدو او د مهاجرینو د ستونزو د حل لپاره به ګډې هڅې لا نورې هم پیاوړې کیږي او اړوندې ادارې به خپلې دندې په همغږۍ او مسؤلیت سره پر مخ وړي.